أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم صل وسلم على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم أفضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وصل عليه في أول كلامنا ووسط كلامنا وآخر كلامنا اللهم يا معلم آدم علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا ويا ملهم الملائكة ألهمنا اللهم رب زدني علما. ومثال الثاني إذا قال لامرأته عبارت تاسو پرون یلو او دغه کې هم تاسو ته ابتدایي تمهیدی څه خبرې شوي چې تاسو ته د طلاق ولا اقسام بیان شیو. سوچ کو ښا چې یو طلاق رجعی دی، یو طلاق باین دی او یو طلاق مقلص دی. اور اندرنګ بل ارته دا خبره شیوا چې د طلاق ولا الفاظ په دوا قسمه باندې دي، یو الفاظ صریحی او یو الفاظ کنائی. الفاظ صریحیه او سره طلاق وکیږي طلاق رجعی، الفاظ کنائیه او سره طلاق وکیږي طلاق باین. اوس دغه الفاظ کنائی دو کې دوه معناګانې وي، یعنی طلاق نه علاوه هم یو معنا ورکی پرتاوي. څکله طلاق نه علاوه هم ورکی بل معنا پرتاوي نو د واجینه دلیل ضرورت پوي ستا کومه معنا مراد دی. او د لپاره دلیل څه شي جوړیدل شي، یو خو نیت دی څه هغه ویلون کی قائل نه به ته پوښتنه وکي چې تا نیت تا اراده څه و. اور دویم حال د متکلم، هغه متکلم حال دی وخت کې څه دغه لکه هغه د پر مثال د بیان کړو چې انت باین ټکه یو سړی ویلو. اوس انت باین دا مشترک لفظ دی بین المعنیین، یعنی اوس ته جدای په څه شي کې په حسن او جمال کې او یا جدای په حرمت سره، نو هغه نه به پوښتنه کول شي یو چیرته مراد سو. اور کچرته هغه نیت نوی پوښتنه نوی نو هغه حالت ته مونږ وګورو صدا کم وخت کې دی کلمه یې په حالت جګړه کې او یا که حالت ته خوشحالي په لوب مو کې، نو بیا دا اوس حال د متکلم دا هم دلیل دی دام دلالت صحیح شو. حاجی بل خبره تاسو ته دا شوی وا څګورا سبب اور علت. سبب چاته یی چې دا مفضی الی شیوی بالواسطه، سبب چاته یی مفضی الی شی بالواسطه چې پمن کې واسطه وی. علت چاته یی چې دا مفضی الی شیوی بلا واسطه، من کې څه واسطه نوی. لکه ګوره هغه د پر مثال اوس دغه شیرا کما دی کنه، شیرا دا علت د پاره د ملک، دا علت د پاره د ملک، یعنی شیرا څخه راشي کنه نو باس من کې هیڅ واسطه نه مانی، باس ملکیت په خامخا رسی. اور بل دا خبره څه علت څخه موجود شي نو معلول به خامخاوي، علت کله موجود شي نو معلول به خامخاوي. خو سبب مسبب کې دا خبره ضروری نه ده، سبب وی کله کله د څه کېدل شي مسبب نوی، سبب وی اور مسبب نوی. پوښ په خبره حاجی. اور بل دا خبره د تشیوا څه شیرا نه دی، شیرا دا سبب دی د پاره د ملک متعی، دا سبب دی د پاره د ملک متعی. نو شیرا سبب د پاره د ملک متعی دی، نو سبب چاته یی چې دا مفضی الی شیوی بالواسطه. نو اوس ګوره دا سبب ویل دی متولی یو چې دغه شیرا سبب دی د پاره د ملک متعی، دومینس کې واسطه دی کنه. هغه واسطه څه شي د ملک رقبی، یعنی کله چې تا شیرا وکړله نو تا ته ملک رقبی حاصل شو، او دغه ملک رقبی څه د ته حاصل شو نو اوس تا ته ملک متعی هم حاصل شو. پوه شو په خبره. نو څه کله مین کې واسطه راغله نو دا سبب صحیح دی، مین کې واسطه راغله نو دا څه شی دی سبب دی. اور بل ماته اوس وختي څه خبره وکا چې علت کې دا ضروری دی چې علت وی نو معلول به خامخاوي، اور سبب وی نو مسبب هغه کې دا ضرور نه دی چې مسبب به هم خامخاوي، مسبب به کله وی او کله به نوی. نو ګوره هغه د پر مثال دا څګوره شیرا دا سبب دی، ملک متعی دا مسبب دی. نو اوس شیرا راغله
ملک متعی مسبب دا ضرور دی نه، کله کله به دا نوي، لکه مثلا غلام کې دا نشته. اندرنګي ګوره رضائی خور دی، رضائی خور، اوس رضائی خور تا واخستله شیرا راغله، واده خستله شیرا راغله، نو اوس کله شیرا راغله آیا ملک متعیده ته حاصل دی؟ نه دی حاصل، ځکه رضائی خور دی کنه. پوه شي په خبره؟ نو دا یعنی سبب وی مسبب کی دل ور سره ضروری نه دی. پوه شي په خبره؟ حاجی اوس ګوره څکلا تاسو ته اول مثال څه بیان شوی، مثال الاول څه هغه وو څه اول علاقه څه علت او معلول په منځ کې، او تاسو ته ویل شو استعاره جانبینو نه صحیح دي. جانبینو نه ولی صحیح دي؟ څه د تمیلی او څه دي کې هر یو محتاج الی جوړیدل شي، هر یو محتاج الی جوړیدل شي. محتاج الی څنګه جوړیدل شي؟ یعنی د سې نشي کېدل چې علت وی معلول ده نوی، او د سیم نشي کېدل چې معلول وی او علت نوی. نو علت معلول ته محتاج دی، معلول علت ته محتاج دی. لکه څنګه نور ورځ ته محتاج دی، ورځ نور ته محتاج دی. پوه شي په خبره؟ نو چې کله یو بل ته محتاج دی، یو بل ته احتیاج لري، نو استعاره جانبین نه صحیح شو. او سبب اور مسبب کې جانبین نه استعاره نه صحیح کیږي. ولی نه صحیح کیږي؟ صدیق سبب محتاج الی دی، خو مسبب دا محتاج نه دی. ګوره او سبب وکنا، سبب او دغه مسبب سوي، نو د خامخه سبب ته محتاج دی. مسبب د بغیر د سبب نه نوي، مسبب د بغیر د سبب نه نوي. چې یره مسبب موجود شي، یره دې د پر سبب یره سبب نشته، سبب نه بغیر موجودیدل شي نشي موجودیدل. نو لہذا سبب محتاج الی شو کنه. اوس راشه بالعکس مسبب دا محتاج الی نه دی. محتاج الی څنګه نه دی؟ چې یره مسبب وی او سبب د نوی، یا دغه سبب ویل دی د مسبب د واجب نه دی، نو دغه شانتي نشي کېدلی. کنه وی کله کله سبب وی او مسبب سره وینا څه شي په خبره؟ چې مسبب ته دغه سبب محتاج نشولو، نو اوس ته مسبب واخلي او مراد ورنه سبب کئ، نو دغه استعاره نه صحیح کیږي. استعاره هغه ځای کې صحیح کیږي چې هغه کې ته یو شی ذکر کې اور هغه بل شی ونه مراد کې، کم شی ته مراد کړي دی کنه هغه محتاج وي دی ته، او د دې کې ته مسبب ذکر کې مراد ونه سبب وي، نو سبب خو مسبب ته محتاج نه دی کنه. خوش په خبره؟ اور علت اور معلول کې علت معلول ته محتاج دی، معلول علت ته محتاج دی. پوه شو په دې خبره به مزغم کولاو شو ور باندې. خاجی او دغه مثال څه کم دی د دې کې متاول خبره دا وکات شیرا سبب دی د پاره د ملک متعی. خاجی اوس ګورو و مثال ثانی، مثال د دویم مثال څه معنا؟ څه استعاره یو جانب نه صحیح دی، چې هغه استعاره په مند سبب اور مسبب کې دی. اذا قال څکله وی خوان لمراته ببیخ پلیتا حررتک ست آزاد ای. خاجی اوس ګورا ما د تویلو کنه چې شیرا سبب دی د پاره د ملک متعی، نو اندرنګ تحریر سبب دی د پاره د زوال د ملک متعی. تحریر سبب دی د پاره د زوال د ملک متعی، لکه څنګه شیرا سبب دی د پاره د ملک متعی، نو اندرنګ تحریر سبب دی د پاره د زوال د ملک متعی. زوال څه معنا؟ زائل کیدل، ختمیدل. څه ملک متعی؟ ګوره ملک متعی معنا څه دی؟ ملک متعی معنا ځان سره ولی کو څه عورت سے نفع اٹھانے کا مالک ہونا، عورت سے نفع اٹھانے کا مالک ہونا دیتا ملک متعی ای خواہ. ملک متعی څه معنا؟ عورت سے نفع اٹھانے کا مالک ہونا. نو اوس شیرا سبب دی د پاره د ملک متعی. اوس دغه تحریر دا سبب دی د پاره د زوال د ملک متعی. او دا سبب ولې دی؟ دا سبب زکه دی کنه سکوره تحریر راغلو کنه، او دا تحریر سرا ملک رقبی د زائل شو، ملک رقبی د ختم شو کنه. اوس ملک رقبی د ختم شو دی په واسطه سرا هغه ملک متعی د هم ختم شو.
نو ځکه دا سبب دی. خو شي په خبره حررتو کې تم آزاد کی ونوابه الطلاق اور نیت دی کړو په دې سره د طلاق یصح نو دا صحیح دی. ولی لان التحرير ځکه دغه تحریر بحقیقته خپل حقیقی معنی سره اپنے حقیقی معنی کے اعتبار سے بحقیقتی څه معنی شو اپنے حقیقی معنی کے اعتبار سے یوجب ثابت کرتا ہے ایثبتو زوال ملک البضع زوال زائل کی دلد ملک بضعی ای ملک المتعت زوال ملک المتعت بواسطه ګره په واسطه سره بواسطه زوال ملک رقبته په واسطه د ملک په واسطه د زائل کی دلو د ملک رقبی فکانا پس شولو سببا سبب څه شو فکانا یعنی دغه تحریر سببا سبب شو محضن سبب محض شو لزوال ملک المتعت د پاره د زوال د پاره د ختمیدو د ملک متعی یعنی دا سبب محض شو علت نشو سبب محض شو یعنی مینس کې واسطه راغله علت نه دی علت مینس کې واسطه نه وی کنه اوس دغه تحریر علت د پاره د زوال د ملک رقبی دی تحریر دا علت د پاره د زوال ملک رقبی دی او ملک متعی د پاره دا علت نه دی بلکې دا سبب دی ځکه چې مینس کې واسطه راغله علت او سبب ول تعریف تاسو یاد دی کنه دا به یادو ځان سره نو ګوره چې کله دا سبب محض شو نو فجاز نو جائز دی اندا خبره یستعاره سم مستعار د وګڼل شي او ګرځول شي استعاره د وکړل شي لفظ حررتو کې سره استعاره د وکړل شي یا مستعار د وګرځول شي لفظ حررتو کې څه شي نه عن الطلاق د طلاق نه الذي هغه طلاق هو مزیل صدا زائلون کې د ختمون کې د لملک المتعت د پاره د ملک متعی ګوره طلاق دي سره هم ملک متعی سائل کیږي کنه ملک متعی ختم کیږي خدای څه هغه نه نفي او چتاولو تخ مالک وي څه کله طلاق راغلو هغه ملک تاوله ختم شو نو تحریر سره هم ختم کیږي طلاق سره هم ختم کیږي نو اوس دا ذکر د تحریر وکړلو مراد ورنه طلاق نو دا صحیح دی خو شي په خبره ولا يقال لو جعل مجازا عن الطلاق او د دې کې یو اعتراض جواب کوي ښا اعتراض څه واردېږي اعتراض دا واردېږي کنه سوا احنافو څکلا دغه تحریر تا مجاز وګرځول د طلاق نه تا مجاز وګرځول د چانا طلاق نه څکلا تا طلاق نه د مجاز وګرځول نو اوس طلاق شو اصل طلاق څه شو اصل اور دغه تحریر دا څه شو مجاز نائب تحریر نائب شو طلاق اصل شو نو اوس پکاري خدا دې کنا سکم یو حکم د اصل وی او مقه حکم ته هغه نائب ته ورکا قاعده ده دې کنا خبره ده دې څګورا اوس دغه تحریر ته مجاز وګرځول د تشینا طلاق نه تشینا طلاق نه نو طلاق اصل شو تحریر د هغه ولا مجاز شو نائب شو کنا نو اوس کم یو حکم د اصل دی او مقه حکم ته چاته ورکا نائب ته ورکا چاته ورکا نائب ته ورکا نو اوس ګوره د طلاق ولا حکم څه شه دی طلاق ولا یعنی ګوره تا یو سړی خزه ته طلاق ویلو کنه یو طلاق ورته ورکو انت طالقین ورته ویلو د سره طلاق رجعی واقع کیږي خ طلاق باین طلاق رجعی واقع کیږي نو اوس دغه حررتو کې دې ټکی سره احناف تاسو طلاق باین واقع کړی دی نو پکار دادی چې دې سره تاسو څه شی واقع کو طلاق رجعی یعنی ګوره کنه د دې کې ویلو ان الطلاق الذي هو مزیل څهغه زایلون کې د ختمون کې د پاره د ملک متعی نو ملک متعی کم شي سره زایل کیږي طلاق باین سره طلاق رجعی سره خو ملک متعی نه ختم کیږي طلاق رجعی کې تاسو پرون
دغه اقسام څه بیان شو اندي د پاره کنه چې طلاق رجعي سره صرف په خلی باندې رجوع کا خبره خاتمه اندرنګ فعل سره رجوع کا خبره خاتمه بیا طلاق بائن کې حرمت راغله دي هغه ملک متعی ته نه زایل شوی دی تجدید نکاح وکړي هغه نکاح سره بیا ته هغه ول مالک جوړيږي نو اوس ګورا طلاق بائن حررتو کې الفاظ کنایي دي نو دي سره ته دغه طلاق بائن ولې واقع کړي حررتو کې سره دا څه کله نائب دی د اصل طلاق دی او دغه اصل طلاق ولا حکم طلاق رجعي دي نو دي سره پکاره دي چې طلاق رجعي واقع کې طلاق بائن نو هغه جواب د تدا کوي کنه چې ګوره مونږ دغه طلاق نه مجاز نه دی ګرځولې حررتو کې تکه مونږ طلاق نه مجاز نه دی ګرځولې بلکې مونږ داس مجاز ګرځولې دي دسه لفظ نه دسه لفظ نه صحغه لفظ زایلون کې د ملک متعی دی مونږه دا مجاز ګرځولې دي دسه لفظ نه صحغه لفظ ملک متعی ختمي او سکله هغه لفظ نه مونږه مجاز وګرځول نو د هغه حکم څه شه دی هغه طلاق رجعي سره ملک متعی زایل کیږي خ طلاق بائن سره زایل کیږي طلاق بائن سره کنه ګورا کوئی نشو په خبره جواب زمونږه د طرف نه ورته دا شو کنه چې مونږه دغه طلاق نه مجاز نه دی ګرځولې مونږه دغه طلاق نه مجاز نه دی ګرځولې بلکې مونږه هغه لفظ نه د مجاز ګرځولې دي چې هغه لفظ زایلون کې د ملک متعی دی اوس پوه شو په خبره چې هغه زایلون کې ختمون کې د ملک متعی دی چې کله هغه لفظ نه مونږه د مجاز وګرځول نو هغه لفظ زایلون کې د ملک متعی دی نو اوس طلاقونه دوادي طلاق بائن طلاق رجعي نو اوس طلاق رجعي سره کوم ملک متعی نه زایل کیږي طلاق بائن سره ملک متعی زایل کیږي نو دینه مونږه ځکه طلاق بائن اخلو خو شو په خبره مولوی سین ولا يقال دغه اعتراض د نشي کوله لو جعل کچرته وګرځول شي دغه تحریر مجازا مجاز عن الطلاق د طلاق نه یعنی ای عن لفظ الطلاق الصریح صدا لفظ طلاق الصریح نه دا مجاز دی نو لوجب څخامخ ثابت پشي اندا خبره یکون الطلاق سوید طلاق الواقع څخه واقع شوه دی به په قول د حررتو کې سره رجعيا څنګه د ثابت شي کم یو طلاق رجعي صحیح دی کصریح الطلاق پشانت صریح طلاق څنګه سره طلاق رجعي وي نو اندرنګ دي سره هم طلاق رجعي راشي لئن نقول ولي او دلیل بیانېخه ځکه بشک مونږه نقول یا یدا لا نجعله مجازا عن الطلاق مونږه نګرځو دغه تحریر مجاز د طلاق نه بلکې مونږه دا ګرځو بل نجعله بل د دې کې دغه ټکی راو بسو بل نجعله بلکې مونږه دا ګرځو مجازا مجال عن اللفظ د دې یو ټکی بل محذوف راو بسو عن اللفظ المزيل عن اللفظ المزيل دسه لفظ نه مونږه د مجاز ګرځو المزيل څنګه لفظ زائلون کې دي لملک المتعه د پاره د ملک متعی وذالک فی البائن او دغه ازاله ګوره وذالک سره اشاره ای ذالک ازالته دغه ازاله دغه ختمیدل د ملک متعی څخه کم دي فی البائن فی الطلاق البائن د په طلاق بائن کې دي کو زناقید تلیکری دون رجعیه نه پر رجعی کې ولی او دغه دلیل دی د لپاره بیانې چې دغه ملک متعی زائل کیدل د په طلاق بائن کې دی رجعی کې نه دی اذ زکا الرجعي اي الطلاق الرجعي دغه طلاق رجعي کوم دی لا يزيل ملك المتعه د نزائل کوي نه ختمي ملک متعی اندنا زمون پنيز باندې وای شي په خبره طلاق رجعي زمون پنيز باندې دا ملک متعی زائل کوي نه ولو قال لامته حاجی اذكر استعاره دا مثال د استعاره په مند سبب او مسبب کې دی صحیح
څکله سبب او مسبب په منځ کې استعاره ده نو جانبین نه استعاره صحیح دي خو یو جانب نه شاباس نو څکله یو جانب نه استعاره صحیح دي نو حررتو کې دا سبب دی اور دې لپاره مسبب هغه څه شي دی طلاق دی صحیح نو اوس طلاق څه هغه مسبب دی اوس دا ذکر کول اور مراد ورنه سبب کول څه هغه څه شي دی تحریر دی نو دا نشي کولای ذکر د مسبب څه هغه طلاق دی مراد ورنه سبب څه هغه تحریر دی صحیح نو دا صحیح نه دی حاجی ولو قال لامته کچرته وی یو سړی وینځ خپل تخا تولقتو کې ستما طلاق کې ونوابه التحرير او نیتی کړو په دې سره تولقتو کې ټکی سره التحرير د تحریر لا يصح نو دا صحیح نه دی ولی لان الاصل ځکه اصل جائز دی ان دا خبره یثبت ثابت شي به په دغه اصل سره څه شي ثابت شي فرع ثابت شي اصل سره ته فرع ثابت ولا شي هو اما الفرع اور هر چی فرع کوم دی فلا يجوز جائز نه دی ان دا خبره یثبت ثابت شي به دغه فرع سره الاصل اصل فرع سره اصل نشي ثابت ولا اور اصل سرا فرع ثابت ولا شي وعلى هذا نقول بنا بردی باندې نقول مونږ یو څه باندې یعنی استعاره صدا سبب د پاره د مسبب دا صحیح دی خو مسبب د پاره د سبب دا صحیح نه دی مونږ یو ينعقد النکاح بلفظ الهبه والتملیک والبيع منعقد کیږي نکاح په لفظ د هبه سره تملیک سره بیع سره لان الهبه ځکه د هبه بحقیقتها خپل حقیقی معنی اعتبار سے ګوره به اعتبار ذاتها اپنے حقیقی معنی کے اعتبار سے توجب دا سبیلی ملک الرقبتی ملک رقبی و ملک الرقبتی اور ملک رقبی سے کم دی یوجب ملک المتعات فی الاماء ثابتی دا ملک متعی وینزو کی گورئے مثلا ماتا تا وینزا حبا کر نو اوس اول ملک رقبی راغلو کنا ملک رقبی په واسطه سره ملک متعی راغلو اندرنګي ما تا ته ویلو چیرې دغه وینځي مالک ته ما وګرځول نو ملک رقبی راغلو ملک رقبی سره ملک متعی راغلو اندرنګي ما تا باندې وینځه خارڅه کا دغه وینځه مدر باندې خارڅه کا نو ملک رقبی راغلو ملک رقبی سره ملک متعی راغلو نو اوس ګورا دغه هیبا ټکه دغه تملیک ټکه دغه بیع ټکه دا سبب شو د پاره د ملک متعی د ملک رقبی د پر خدا علت شو خو ملک متعی د پر د څه شه دی سبب دی ولی سبب دی چې مینس کې واسطه دی نو لہذا اوس هیبا ټکه تملیک ټکه بیع ټکه دا اخستل مراد ورنه نکاح کول صحیح شو نو دا صحیح دی دغه استعاره او بیا لفظ د نکاح کول اور مراد ورنه هبه تملیک بیع کول دا صحیح نه دی یو خزه دی هغه یو سړی ته وی صحیبتو لک نفسی مخبل ځان ته هبه کو هغه ورته چې پساخ سترګو مقبوله والتملیک اندرنګ ملکتو لک نفسی اندرنګ بیعتو منکا نفسی بل ورته وی چې قابل تو لأن الهبه زکه دغه هبه بحقیقتها اپنی حقیقی معنی کے اعتبار سے توجبو ثابتئی ملک رقبتی ملک رقبی اور بیا و ملک رقبتی اور ملک رقبی سے دے یوجبو دا ثابتئی ملک المتعات ملک متعی فی الاماء پوینزو کے فکانت الهبه نؤوس شول دغه هبه
سببا سبب محضن سبب محض لثبوت ملک المتعاتی د پاره د ثابت دلو د ملک متعی نو فجاز نو جائز شو اندا خبره یستعاره سم مستعار د وګرځول شي د لفظ د هبه ان النکاح نکاحنا بان یراد بالهبه النکاح یعنی به این صورت اراده د کړل شي په هبه سره نکاح کو زناقید لیکلی کنه وکذالک لفظ التملیک اندرنګ لفظ تملیک ته والبيع اندرنګ لفظ د بیع دی ولا ينعكس خو عکس نشتا عکس نشي کوله ولا ينعكس عکس نشي کیدله حتا کی لا ينعقد البيع والهبه بلفظ النکاح سن مناقض کیږي بیع هبه په لفظ نکاح سره یعنی یو خزه دی هغه ورته وی چې یاره نکحتو لکه زتا تخپل ځان په نکاح سره درکوم هغه ورته وی چې قابل تو او دا ورته بیا وی چې نه ما خطابه خپل ځان در خرڅول نو دا مراد نشي کوله صحیح شو ولی ګور لئن الاستعاره بالفرع للاصل لا يجوز كما مر ځکه استعاره په فرع سره نکاح دا خو فرع دی کنه نکاح په فرع سره هغه اصل لرا هغه اصل څه شی دی سبب دی هغه بیع دی هبه دی او تملیک دی دا هغه سره نشي کوله ثم في كل موضع يكون المحل متعينا لنوع من المجاز د دینه ته یو ضابطه بیانې ښه خدغه ضابطه تاسو ځان سره ولیکو ہر وہ مقام جہاں حقیقی معنی ممکن نہ ہو یاد سے ولیکو ہر وہ مقام جہاں حقیقت کے لیے کوئی مانع ہو ضابطہ ولیکو شابہ ہر وہ مقام جہاں حقیقت کے لیے کوئی مانع ہو اور مجاز میں صرف ایک ہی احتمال ہو اور مجاز میں صرف ایک ہی احتمال ہو وہاں نیت شرط نہیں وہاں نیت شرط نہیں بلکہ وہاں یہی مجازی معنی خود بخود متعین ہو جائے گا سمولی کرو ہر وہ مقام جہاں حقیقت کے لیے کوئی مانع ہو ہر وہ مقام جہاں حقیقت کے لیے کوئی مانع ہو اور مجاز میں بھی صرف ایک ہی احتمال ہو مجاز میں بھی صرف ایک ہی احتمال ہو وہاں نیت شرط نہیں وہاں نیت شرط نہیں بلکہ وہی مجازی معنی بلکہ وہاں یہی مجازی معنی متعین ہو جائے گا صحیح والا ہاں جی ثم فی کل موضع پھر بیا ہر حغزے فی کل موضع یکون المحل چوی محل متعینا متعین لنوع من المجاز ایک قسم کے لیے مجاز میں سے ایک قسم کے ایک نوع مجاز میں سے کے لیے یعنی یوا نوع مجازی معنی د پر هغه محل متعین نو لا يحتاج فيه الى النیه نو احتیاج بنوي په هغه موضع کې د نیت لربیا څه احتیاج نشتا دې د پر مثال دا دی لکه اوس یو آزاد خزله هغه ته ویلو چې بعت منک نفسي متا بن خپل ځان در خرج کو اور اندرنګ یی د تویلو چې هبت لک نفسي متا ته خپل ځان هبا کو
اندرنګ یې درته ویلو چې ملکتو کا نفسي ماته د خپل ځان مالک جوړ کړلې. نو اوس ګوره دا خو آزاده ښځه دی که نه؟ نو اوس د دغو ټکو ولا حقیقي معناګانې دغه آزاده ښځې کې ممکنې نه دي، ځکه آزادې ښځې کې نه تملیک جایز دی، اندرنګ نه ورکې هبه جایزه دی، اندرنګ نه ورکې بیع جایزه دی، ځکه اوس حقیقي معنا دلته کې ممکنه نه دی. نو لہذا اوس مجازي معنا چې هغه د دې ول نکاح دی، نو هغه خپل په خپل اوس متعین شو. ثم في كل موضع بیا هر هغه ځای کې يكون المحل چوي محل متعینا متعین لنوع من المجاز یوی نوع د پارا مجازنا لا يحتاجون نبوي احتیاج فيه پدغزه کې الى النیت نیتا فيه ای فی ذلك الموضع پدغزه کې الى نیت المجاز. لا یقال سره یو اعتراض نقل کړي چې دغه اعتراض صاحبینو باندې کیږي. صاحبینو باندې اعتراض دا کیږي چې تاسو یلو چې دغه مجاز د خلیفہ د حقیقت ته په حکم کې څه معنا په حکم کې، یعنی کچرته حقیقی معنا ممکنه وا خو څه معنی د واجب حقیقی معنا ته مراد کول نشي، نو مجاز طرف ته بسي. او کچرته حقیقی معنا دا ممکنه نه وا نو بیا به دغه کلام لغوي. نو زه تاسو ته یې درتا کم ای صاحبینو چې او دغه ځکه یو آزاد خزره آزاد خزه هغه یو سړی ته وی چیرې یو سړی ته وی س ملکتو یعنی ما ته د خپل ځان مالک جوړ کړلې، صحیح شولا خپل ځان مالک ته ما جوړ کړلې، او یا ورته وی س ما ته خپل ځان هبه کړلو. نو اوس دی خزه خپل ځان هبه کول شي، آزاد خزه نشي هبه کول، حقيقي معنی ممکنه نه دی. اور اندرنګي آزاد خزه خپل ځان خرڅول شي، نشي خرڅول. اندرنګي آزاد خزه هغه خپل ځان مالک چو ګرځول شي، نشي ګرځول. هغه خو وینځه ګرځول شي کنه، وینځه دا خو آزاد خزه دی. آزاد خزه کې خو تملیک نشته، هغه آزاد خزه کې هبه نشي راتلله، آزاد خزه کې بیع نشي کېدله. نو څه کله نشي کېدله حقيقي معنا ممکنه نه دی. نو دغه د کې پکاره د کلام د دې خزه ولا لغو شي او تاسو دې سره نکاح منعقد کو، صحیح دی. لکه مخکې ته بیان شو کنه یو خزه وي خو وینځه وي یا یو سړی وي او د دې کې دغه آزاد خزه وي چې بیعتو من کاغورتي قابل تو دې چې نکاح منعقد شو، نو نکاح خو د دې مجازي معنا دی. دغه مجازي معنا ته ولی مراد کړي؟ نو د دې ارته یې چې ګوره هغه صورت ته چې په یو حال کې هم حقيقي معنا ممکنه نوي، نو بیا دغه کلام بلغوي. او چې بیا وختونو نه دسي وخت کې دغه مجازي معنا یعنی فی الجمله من حيث المجموع دغه معنا ممکنه وا، یعنی څنګه صورت کې دغه معنا ممکنه وا، نو بیا به حقيقي معنا مراد کول شي. او دغه ځکه دغه معنا فی الجمله ممکنه ده، یعنی یوی نه یوی طریقې سره دغه معنا مراد کول شي. اوس آزاد خزه دي سیدی کې دي کې بیع دي کې تملیک دي کې هبه نشي راتلله، خو د دې خبر امکان خوشتا سنعوذ بالله دغه خزه د مرتد شوله، دغه خزه څه شو مرتد شوله او د لاړه دارالحرب ته. څکله دارالحرب ته لاړه نو جهاد وشولو، جهاد کې اندقه خزه کې دي شوله، دا څکله قیدی راغله نو دا وینځه وګرځیدله. اوس دا وینځه وګرځیدله نو دي کې بیان جایز دی، دي کې امام جایز دی، او دي کې تملیک هم جایز دی. نو ګوره په جمله خو ممکنه دي کان دغه یو خزه دی، خو څکله یعنی مکمل خو ورکې دغه حقيقي معنا د محاله نه دی کنه، بلکې یو نه یو څنګه چې د صورت جوړیږي چې دغه حقيقي معنا دي کې صحیح کیږي، نو لہذا چې صحیح کیږي نو مجاز طرف ته ضرورت کولای شو. لا یقال د اعتراض نشي کېدلی ولما هر کله کان امکان الحقیقت چوي امکان د حقیقت شرطا شرط لصحه المجاز د پاره د صحت مجاز عندهما صاحبین پنځ باندې، یعنی هغه پنځ باندې څه شي دي چې امکان د حقیقت د شرط د پاره د صحت مجاز صاحبین پنځ باندې اعتراض نشي کولای. چې کیف یصوار الى المجاز څنګه ضرورت کول شي مجاز طرف ته په صورت النکاح په صورت نکاح کې بلفظ الهبه مع په لفظ هبه سره مع سراد دي
ان تملیک الحرة بالبيع والهبة محال چې تملیک ته حری په بیع سره په هبه سره محال دا خو محال دی کنه ولی کو زناقیده لیکلی لان الحرة ليس بمال ځکه چې آزاد سره دا خو مال نه دی کنه وهو محل العقود چې دا محل د عقد وګرځيږي لان نو اوس ګورا دغه اعتراض نشي کولای ګوره دي تعلق لا يقال سره دی ښا دغه اعتراض نشي کولای ولی نشي کولای لان ځکه بشک مونږه صاحبین یا صاحبین ومنون کی مونږه نقول یایو ذالک صدقه څه تملیک الحرة بالبيع او الهبه تملیک ته حری خدي په بیع او هبه سره ممکن دا ممکن دی فی الجمله معنا من حيث المجموع اسره ولیکم من حيث المجموع اور بے اردو کے ورسره ولیکو کسی نہ کسی طریقے سے فی الجملہ ممکن ہے کسی نہ کسی طریقے سے اوس ته هغه ولا صورت څه شه دی بیانر تدد باکوما بعد با تصویری دادی صورت دادی بیانر تدد کچرت دغه خزم مرتدش ولا العیاذ بالله ولحقت بدار الحرب او دا ورسیدله ملاوش ولا دار الحرب ته دغه مرتدا خزه آزاد کموا ثم سبیت اور بیا د قیدی کړل شو وسوار هذا د دې پورې خدا قیدی کړل شو نو بد بیا راغله بیا وینځه وګرځیدل کنه وسوار هذا اور وګرځیدل دا یعنی دغه مثال چې کوم دی دغه آزاد خزه چې دغه یعنی بیع او هبه کی سره نکاح منعقد کیدل دا وګرځیدل هادا نذیر مس السما دا نذیر د مست سما وګرځیدل او اخواته اور دی په مثال غ نور کتیران فی الهوا وقلب الحجر الذهب یعنی اوس یو سړی دی کنه هغه قسم وخوري سیره قسم په خوده زب اسمان پورې کوته کوم صحیح دی اندرنګ یو سړی قسم وخوري چې زب دغه کانی نه سر زر جوړوم اندرنګ یو قسم سړی وخوري چې زب هوا کې ورزم نو اوس ګوره دغه ممکن دی یعنی دا خو نشي کولای اسمان پورې چوک وته کولای شي اندرنګ هوا کې چوک ورزیدل شي اندرنګ کانی نه سر زر چوک جوړول شي د شي نشي کېدل خو ممکن خودي کنه فی نفسه ممکن دی یوی نه یوی طریقې سره دا ممکن دی څنګه کرامت د واجنا به طور کرامت خود سي کېدل شي کنه چې یو ولی په لاس باندې الله تعالی کرامت سرګن کی هغه د ګټي نس رضا جوړ کی هغه ته الله تعالی کرامت ورکی هغه هوا کې ورزيږي بزرگان هوا کې ورزیدلی دي اندرنګ هغه ته الله تعالی دغه کرامت ورکی هغه د اسمان پورې غوتی کی ولی فرشتي اسمان نه ټچ کوي خڅه چې فرشتي اسمان ټچ کول شي نو دې د کرامت سرګان شي اسمان پورې د غوتی کی ټچ کی خو او د دې کې څنګه دا حانس ګڼو چې یو سړی د څه قسم وغوړل کنه مونږ به ډایرک حکم لګو چې دا سړی حانس شو او دا حانس ولی ګرځو دا عجز حالی د واجنه څه د واجنه عجز حالی د واجنه یعنی حالا فورا اوس دغه سړی خو نه عاجز دی کنه دا بکله دی باندې قدرت مومي هغه ته مونږ نه ګورو اوس دا عاجز دی دینه نو بس دا سړی حانس شو نو اندرنګ دغه مثال دغه آزادی خځه کې په بیع سره او اندرنګ په هبیټ کې سره نکاح منعقد کول دا هم اندی ولا مثال دی اندک شانته صدیقم دا صورت جوړیدل شي صحیح ولا چې دا مرتد شي بیا دارالحرب تلل شي بیا کې دي شي نو بس مونږ په الحال دی ولا نکاح هم منعقد کړو امید دی پوي بو